د افغانستان اوبه. افغان ولسمشر یې د خپل هیواد عزت او مدیریت یې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې ګڼي. تازه د ځان بسیاینې پر لور یو بل ګام. د هند مالی مرسته په افغانستان کې د شاتوت بند د جوړېدو لپاره. افغان حکومت دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو نږدېوالی بولي. هند به افغانستان ته 286 میلیونه ډالر ورکوي څو شاتوت بند جوړ او اوبه یې مهار شي. افغان حکومت په ورین تندي د هند د مرستو او د همکاریو د دوام هرکلی کوي. شاتوت به د کابل سیند ته کافي اوبه ورسوي او یو ځل بیا به د ښېرازۍ، شینوالي، ساعتېرۍ، هنر او صنعت جوګه شي. د شاتوت بند او لمریزې انرژۍ په مټو به کابل زموږ له موخې سره سم خپله طبیعي ښکلا ترلاسه کړي. هغه ښکلا چې د بابر او ګڼ شمېر هندي شاعرانو زړونه یې خواږه کړي وو. هند تر دې مخکې هرات کې د نږدې 300 میلیونه ډالرو په ارزښت سلما بند هم جوړ کړی او شاتوت یې د بندونو برخه کې دویمه هڅه ده. د افغانستان پرمختګ او له هند سره ملګرتیا هیڅ ځواک نشي درولی. ډیره مهمه ده چې د افغانستان کورنۍ یووالی پیاوړی شي. ډاډه یم چې یو موټی افغانستان به له هر ډول ننګونې پر وړاندې ودرېږي. موږ افغانستان کې بریا د هند او سیمې بریا بولو. له ټولو افغانانو مننه چې پر هند مو اعتماد کړی. کابل ته څیرمه شاتوت بند 146 میلیون مکعب متر اوبه زیرمولی او د کابل نږدې 2 میلیون وګړو ته اوبه برابرولی شي. کارپوهان ورته په دې خوښ دي چې بند جوړېدو سره به د ځمکې لاندې د اوبو کچه هم لوړه شي. دا بند درې مهمې ځانګړتیاوې لري. یو هغه دا چې دا بند به د ځمکې لاندې اوبو په تغذیه کې چې اوس په کابل ښار او شاوخوا سیمو کې ډېرې ټیټې شوي دي، د دې په تغذیه کې به یو رغنده رول ولوبوي او د دې تر څنګ دا بند همدارنګه د اوبو رسونې یوه شبکه هم لري چې د کابل ښاریانو ته به د څښاک د اوبو برابرولو کې مرسته وکړي. د دې دواړو سربیره دا بند د سیلابونو په کنټرول کې هم ډېر اغېزمن دی ځکه چې کابل ښار ته 3 سیندونه رابهیږي او یو سیند هم همدا د لنګندر دی چې د دې بند په جوړولو سره به د هغو د سیلابونو مخنیوی وشي. د افغانستان نږدې 80% اوبه بهر په تیره بیا پاکستان او ایران ته بهیږي. د هندوکش له څوکو بهیدونکی او نږدې 200 کیلومتره اوږد کابل سیند افغانستان او پاکستان کې د میلیونونو خلکو لپاره د څښاک او کرنې اوبه برابروي. ځکه نو پر دغه سیند افغانستان کې بندونه پاکستان اغېزمنولی شي، خو افغان حکومت د اوبو مدیریت په ځانګړې توګه د شاتوت بند هغه خپل قانوني حق بولي. اوبو د ټولو نړیوالو او ملي قوانینو ته په کتو افغانستان حق لري چې خپل اوبه مدیریت او مهار کړي. په دې باندې لوی بندونه جوړ کړي ترڅو په داخل د هیواد کې خلک ترې استفاده وکړي. نو موږ په دې برخه کې ستونزه نه لرو. دا د افغانستان قانوني حق دی چې باید په خپلو بندونو باندې کار وکړي او د هیواد اوبه مدیریت کړي. افغان حکومت په افغانستان کې د 10 بندونو جوړولو خبره کړې چې پر ځینو یې کار پیل دی او ځینې بشپړېږي. تېره اونۍ افغان چارواکو د نیمروز کمال خان بند کې د اوبو تولیدو خبره وکړه. کمال خان بند په نږدې 3 کلونو کې د افغان حکومت د پرمختیایي بودیجې پر 200 میلیونه ډالرو جوړ شو. د افغان چارواکو په خبره د پلازمینې کابل په شکردره ولسوالۍ کې د اوبو او برېښنا بند شاه عروس کې تر راتلونکو 2 میاشتو یا د راتلونکي حمل پورې اوبه تولیدل پیلېږي. شازیه حیا، کابل.